سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني تیر ماښام له خپل لومړي مرستیال سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د لومړي معاونیت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي په دې کتنه کې په فاریاب کې د ناامنیو د ډېرېدو د مخنیوي په اړه هم د نقشې له مخې خبرې وشوې. د سرچینې په وینا په دې کتنه کې چې د څارګر ملي ادارې لوی مشر او د ملي امنیت شورا سلاکار هم شتون درلود، له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وشوې او د دغه بهیر پر ګړندي کېدو هم ټینګار وشو. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 9 طالبان ووژل شول. د 215 میوند قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ د سنګین ولسوالۍ په مزک سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې یو پټنځی هم له منځه تللی او په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې ده چې 2 شپې مخکې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والي چې ملا عبدالرحیم نومېده او په ملا عبدالمنان مشهور و هم په ورته عملیاتو کې په نوزاد ولسوالۍ کې له خپلو 4 کسانو سره یو ځای وژل شوی و. یو پولیس د غیرقانوني دولتي وسلو او نورو مهماتو د ساتلو په تور په کابل کې ونیول شو. کورنیو چارو وزارت وایي دغه پولیس چې لومړی څارن نورو نومیږي تر دې مخکې د پکتیکا په امنیه قمندانۍ کې دنده درلوده او له 4 میاشتو راهیسې دنده پرېښې وه، خو د پولیسو موټر او نور تجهیزات هم له ځانه سره تښتولي وو. سرچینه زیاتوي دغه کس تېره ورځ د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند له خواجه بغرا سیمې له یو رنجر موټر او یو شمېر سپک او درنو وسلو، زرهي واسکټونو، پوځي کالیو او مخابرې سره یو ځای نیول شوی دی. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار چپرهار هډې سیمه کې د چرګانو پلورونکي ادعا کوي چې ښاروالۍ ترې په ناقانونه توګه په لکونه روپۍ غواړي، خو دوی د ورکړې وس نه لري. دوی تېره ورځ د جلال آباد ښاروالۍ مخې ته په اعتراضي راټولېدنه کې زیاته کړه چې د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر ترې 10 لکه کلدارې غواړي او که یې ور نه کړي له هغه ځایونو یې شړي. خو د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو تنظیم مدیر د دغو کسانو ادعاوې بې بنسټه بولي او زیاتوي چې د ښاري نظم په موخه غواړي دغه خلک بل ځای ته ولېږدوي، خو اوس چې اجراات کیږي په یوه او بل نامه یې تورنوي. سږ کال به د ولسي تړون پروګرام له لوري په زابل کې د 100 بېلابېلو پروژو کار پیل شي. د زابل د کلیو او پراختیا ریاست مشر وایي په دې پروژو کې د برېښنا او د پاکو اوبو د شبکو جوړول او د سړکونو جغل اچول شامل دي. د نوموړي په وینا دغه پروژې به د دغه ولایت په 319 کلیو کې د څه باندې 220 سیمه ییزو شوراګانو له لوري پلي شي. او یو کس د څه باندې 40 کیلوګرامه نشه یي توکو د لیږد په تور په نیمروز کې ونیول شو. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کس غوښتل یاد مواد چې 10 کیلوګرامه یې هیروین، 2 کیلوګرامه یې شیشه او 2.5 کیلو یې تریاک دي ایران ته ولېږدوي. خو تر هغې مخکې تېره ورځ په زرنج ښار کې نیول شوی دی. له دې سره سم 4 نور کسان له 15 کیلوګرامه هیروین سره په تخار او 3 نور کسان له 8 کیلوګرامه هیروین سره په کندوز کې هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.